بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو رونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله او آباد ساته. امین. عزتمندو، نن دی نوې او خاص وظیفه سره زستا سو مخ کې حاضر یم. نن درته محترمو د جمعې مبارک د شپې او ډیره خاص او ډیره حیران کن عمل او وظیفه بیانوم، او هغه هم صرف او صرف 2 رکعاته مس کول دي. محترمو، ډیر عظیم الشان او ډیر خاص عمل دی. او محترمو، دا وظیفه تاسو د هر ناممکن حاجت لپاره، د هر ناممکن مقصد لپاره تاسو دا عمل کولی شئ. هر سخت نه سخت مشکل لپاره او د هر سخت نه سخت پریشانی لپاره، د مصیبت نه د نجات لپاره تاسو دا عمل دا وظیفه کولی شئ. محترمو، دا عمل صرف او صرف د جمعې مبارک پشپه باندې به تاسو کوئ. داسې رور او خور چې د جمعې مبارک پشپه ورته ټیم میلو نشو، وظیفه او نکړلې شو، نو زما عزتمندو بیا هم د جمعې مبارک پرواز باندې دا بهترین او عظیم الشان عمل تاسو کولی شئ. کریم رب د زندگی هر مسائل او پریشانی ختم کی او حاجات او مقاصد به الله جل شانه پوره کی. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست ده، پاول ځل باندې مزما چینل وزټ کړی وي او لا تر اوسه پورې مدا چینل سبسکرایب کړی نه، نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټاله والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل کړئ. د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې ما ته خپل استادانو د هغې اجازت راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو تاسو تعویذونه پکاروي، تاسو نقوش پکاروي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. عزتمندو، کچره تاسو دا عظیم الشان او لاجواب وظیفه، دا با برکت وظیفه د جمعې مبارک پشپه باندې کول غواړئ، نو ویډیو سکیپ کوئ، ما اخره پورې وګورئ. محترمو، دا عمل تاسو د جمعې مبارک پشپه باندې کول غواړئ، نو د دې عمل د پاره بهترین وخت د جمعې مبارک د شپې د تهجد وخت، دا ډیر خاص وخت دی. او که د تهجد وخت نوي، نو بل وخت هم تاسو دا عمل او وظیفه کولی شئ. چې کوم وخت ورته تاسو فارغ یې، فارغه مطلب دا چې د تاسو توجه او دیان وظیفه طرف ته برابر وي. په دغه ټایم کې څه دنیوي څه بل څه نور سوچونه نه وي. چې کله ستاسو توجه او دیان وظیفه طرف ته برابر وي، نو زما عزتمندو هغه عمره هغه شانته د هغې اثرات او برکات به الله جل شانه ستاسو په دغه وظیفه او عمل کې اچي. خو صرف د جمعې مبارک پشپا یا د جمعې مبارک پروز باندې به تاسو دا عمل کوئ. که د مال او دولت طلب وي، د حلال او مال او دولت په الله جل شانه بے پناه در نصیب کی. ورسره به الله جل شانه بده په کاروبار کې پروزگار کې خیر او برکت واچي. یعنی مهنت به کم کې، خو لیکن مزدوری او ثمره به درته ډیر او زیاته ملاويږي. کریم رب در لپاره دغه لګ مهنت کې ډیر عظیم الشان برکات واچي. محترمو، دا عمل ډیر مجرب ترین عمل دی. صرف او صرف 2 رکعاته موز دی. زما عزتمندو، دی موز ته صلات کوثر موز ویلی شي، یعنی دا کوثر والا منځ. زما محترمو، سوره کوثر ډیر مختصر ترین سورت مبارکه ده. صرف په 3 آیاتونو باندې دا سورت مبارکه مشتمل ده. نو که دا سورت چاته زبانی نه ورزي، نو هغه دا عمل نشي کولی. ځکه د دې سورت مبارکه ورد او د دې تلاوت به تاسو په دې مونځ کې ضرور کوئ. نو زما عزتمندو، دا یو مختصر ترین سورت ته وړوکی سورت ته چاته نه ورزي، نو دا یاد کړئ. په دې کې صرف 3 آیاتونه دي. زما محترمو، داسې یو کس چې هغه ته بیخي په ناظره باندې قرآن مجید نه ورځي، نو هغه په یو ورځ کې دا یادولی شي. نو په یادو باندې دا سورت مبارکه یاد کړئ.
دا رنګ زما عزتمندو زنانه هم په ناظره باندې چې قرآن مجید نیوی ویلي نو هغه هم زده کولی شي او یادولی شي. ډیر آسان صورت ته ډیر زر یادېږي. بهر حال زما عزتمندو ډیره خاص وظیفه ده او ډیر خاص عمل دی د جمعې مبارکې په شپه باندې. زما عزتمندو چې په زندګۍ کې مو څه قسمه حاجات وي، څه خاص حاجات وي، خاص مشکلات وي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به دستاسو دغه خاص حاجات پوره کړي. دغه مشکل او دغه پریشانی به مو الله جل شانه ختم کړي. و زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته د دې ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. زما محترمو د جمعې مبارکې په شپه باندې یا د جمعې مبارکې په ورځ باندې چې څه ټایم هم تاسو ته موقع ملو شوه، تاسو مکمل فارغه یې وظیفې طرف ته، نو تاسو به دا وظیفه او دا عمل کوئ. زما محترمو د ماسخوتن مونځ نه پس د جمعې په شپه باندې د ماسخوتن مونځ نه پس هم تاسو دا عمل کولی شئ. دغه رنګې زما عزتمندو د جمعې په شپه باندې د تهجد په ټایم کې کوم دا عمل وکړو نو ډیر زیات بهتر به وي. زما عزتمندو طریقې کار د دې څنګه دی؟ طریقې د دې دا چې د نفل نیت پوتړي، نیت مو کو د زړه خلاصه 2 رکعاته نفل مس ادا کوم په دې حاضر وخت خاص خدای تعالی را محمد کعبه شریفه په طرف کو الله اکبر. نو بیا به سبحانك اللهم ورپسې وې او بیا ورپسې الحمدلله رب العالمین وې بیا ولضالین امین. د دې نه پس به زما عزتمندو د سوره کوثر سره د بسم الله الرحمن الرحیم سره په اول ځل ور سره بسم الله وایي او که بیا ور سره بسم الله و نه وایي نو خیر دی. 121 مرتبه یو سل یوش پیری به سوره کوثر د تلاوت په لومبني رکعت کې وکړي. نو زما عزتمندو لومبني رکعت به تاسو مکمل کړئ. کله چې دویم رکعت لا تاسو بیا را پاسېږئ او را پاسېدئ نو الحمد بوایي تاسو ولضالین امین بوایي. بیا به 111 مرتبه یو سل یولس پیری به بیا تاسو سوره کوثر د دې ورد وظیفه وکړئ، یعنی اول سر کې به سره بسم الله خامخا وایي. دا غي نه پس به زما محترمو بیا تاسو سلام وګرځوي. خو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې تاسو په موس کې د دې شمیر څنګه کوئ. نو د ګوتو په سرونو باندې هم تاسو دا شمیرلی شئ، د ګوتو په بندونو باندې هم تاسو دا شمیرلی شئ. خپل ترتیب هغې سره برابر کړئ هغه شانتي. کله چې زما عزتمندو سلام وګرځولو نو 3 پیرې به تاسو درود شریف وایي. کله چې مو 3 پیرې درود شریف وي نو بیا به سوره کوثر 101 مرتبه یو سل یو پیرې به تاسو سوره کوثر ورد وظیفه وکړئ. بیا به 3 پیرې تاسو درود شریف وایي. بیا به د الله رب العزت په دربار کې لاس پورته کړئ د دعا د پاره، د خپل حاجت ته پاره، د خپل خاص ناممکن حاجت ته پاره. دغه رنګ زما عزتمندو سخت نه سخت مشکلاتو د پاره، پریشانو د پاره، په کاروبار او روزګار کې د خیر او برکت اچولو د پاره، یا دغه شان زما عزتمندو داسې رور او خور چې بهر ملک پاتې کېږي هلته ورته تکلیفونه دي، پریشانۍ، مصایب او مشکلات دي، نو هغه هم کولی شي او په کور کې ورته زنانه هم دا عمل او دا وظیفه کولی شي. زما عزتمندو د جمعې مبارک شپه ډیره مبارک شپه ده، جمعې مبارک ورځ ډیره مبارک ورځ ده او چې ور سره د الله تعالی پاک کلام تلاوت هم سره یو ځای شي، 2 رکعاته نفل شي او تهجد او ټیم هم شي، نو زما عزتمندو دا به ډیر زیات اثر کوي او خامخا به الله رب العزت تاسو دا تمام مسائل حل کوي. زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښه شي وي. که ویډیو مو خوښه شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږم به تاسو سره بل ویډیو کې بل وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماته اجازه راکړئ. د لوی الله په امان.